آزاد نظم دی جی مسافر یار ته مې کال وکړو چې اختر له رځې ده وی چې نه که نه په مونږه څه اختر خو نه دی خو ما وی چې هر کال به راتلې ما وی چې هر کال به راتلې او سخت کال نه ردرومې ده وی چې مخکې د بارودو شنه لوګي خو نه وو خو ما وی چې راشه که نه مور به د ستا لارې سري ما ویل چې راشه که نه مور به د ما وی چې راشه که نه مور به د ستا لارې سري ده ویل چې نشته هاس پره متصري نه شوله خو ما وی چې پلار دې شته دی رونه دې شته کله دې شته ما وی چې پلار دې شته دی رونه دې شته کله دې شته ده وی چې یارو جانه ټول کلی بالا وخوړه خو ما ورته وی چې پښتونخوا څومره نه شوې نه ده ما ورته وی چې پښتونخوا څومره نه شوې نه ده ده وی چې شته دی خو پښتون ته څه ورپاتې نه دي او ما ورته وی چې په خپلې خاورې نه وکړو ده ویل په ټینګه خوله چې مونږ خو د جنګونو نه یو او ما ورته ویل ما وی راځه خپلې سرتورې مو سرتورې شولې ما وی راځه خپلې سرتورې مو سرتورې شولې ده وی چې وس نه لرم توان نه لرم څه وکړمه او ما وی نشتر و سروې څنګه درنه هېرې شولې ما وی نشتر و سروې څنګه درنه هېرې شولې ده وی چې مخته ناکامۍ طوفان بالا راغی او ده وی کونډیانو نیکم خانه ځوروې مې صلا د دې نه مخکې ملاکنو په خیبر څه وشو نیکم خان صاحب شاعري طرف ته رادرومو شاعري چې تاسو د غزل د لوبې د نظم تاسو ټوله شاعري کړې ده خو کومه شاعري تاسو په خپله ډېره کړې ده او کومه شاعري تاسو پسند کوو او تاسو زړه غواړي چې دا شاعري د نور شاعران حقوي جی چې غلط اثر په هیچا باندې نه کړي په ادب ټکو چې پور وي هشار ښه وي سر خو خود ورکه کونډیانو نیکم خانه پیرانه کې تا ته چا وي انکار ښه وي ډېر ښه زه شاعرانو ورونو ته خواست کوم او تاسو داسې شاعري ما خو چې هغه ادب نه پرېوتې الفاظ سیمولوي خو شاعري دا ما مخکې ډېر وخت خبره وه چې ما په مشرې چې دا خبره کړې وه خو شاعرانو مې اجازت تقریبا اخیسته و چې داسې شاعري کوو چې په کور چې خپل کور چې غږوای شي بلکل یا ویلی سي یا غږوای سي یا غږوای سي کار دا دی چې ته په هغه خپلې شاعري باندې به شرمنده نه چې څوک کار وي او بیا چې کومه د تا نفرت کوي د تا شاعري نه نفرت کوي هر چې کومه شاعري وي که غزل وي که نظم وي غزل وي که نظم وي که لوبه وي که څه وي چې کومه دا ټکي په کار نه دي چې هغه ادب نه پرېوتي هغه نیکم خان صاحب تا بنیادي طور باندې کومه شاعري ډېره کړې د لوبې والا د غزل والا د نظم والا یا د سندرو والا کومه شاعري تاسو په خپله ډېره کړې ده جی ما خو تقریبا لوبه شاعري زیاته ځکه کړې ده چې ما موزیشن ولته چې چا ګلوکارانو سینګرانو ته ما کومه شاعري ورکړې ده ما تقریبا لوبې ورکړې دي ځکه چې هغلته د لوبو دور و او غزل داسې کمترو ګلوکارانو ویلی سله غزل چې غزل بس خیال نه علاوه داسې نور داسې شاعران ګلوکاران به وو چې یو به غزل ویلی سه خو لوبې خو داسې وي چې لوبې وو تقریبا د هغه میدان شیانو میداني شیانو عوامي شاعري ما جي ډېره زیاته کړې ده او نظم مې جي ویلی ده لیکلی مې نظم غزل مې لیکلی ده خو لوبې ما ډېر زیاتې ویلي نیکم خان صاحب عوامي شاعري چې یا لوبو چې هغه کومه لوبه وه چې تاسو وله ډېره زیاته مشهوره سوې ده هغه جي دا لوبه وه چې قراره شپه ده ګاونډي جانان خبر کا شرنګ بنګلو ته غلی کله ورکه واجبه یو څو شعرونه یې که نور ته یاد دي سبا په ضد ګودر ته راشه رقیبان تان په تان کا بیا یې در په در کا شرنګ بنګلو ته غلی ورکه شاعر کونډیانو نیکم خان ته خپل کونډیانو کلي واړه مهاتر کا شرنګ بنګلو ته غلی ورکه نیکم خان صاحب د بي ستوري پروګرام ده خو دی چې موږ شاعر نه کله کله داسې سوال کوو چې د ده زړه راز خبره یې هغه هم کله کله د نیکم خان صاحب د تا په شاعري چې د شنو بنګړو د شنو خالو
دا ذکر ډېر زیات وي نو د دې متعلق که موږ تاسو نه سوال وکړو دا چې ما دیوانه صاحب خو تاسو خپل پېژنو دا خو د تعارف محتاج نه دی. بالکل او یو ما ته لکه دا نور داسې هغه ما نه دي ورسره کړی چې په شعر شاعري باندې زه ورسره راګېدلی یم، خو چې ورسره راګېدلی یم بیا ما ته دا مایلس کړی ده، دا پویه راکړې ده چې نیکم خانه چې شاعري کوې بیا یې په غرونو اچوه، تویونه اچوه چې کومه د دریابونو باندې اخوا دا غرونه چړه، شنه بانګړي او شنه خالونه دا چړه چې کومه دا په چا باندې اثر نه کوي چې کومه صحیح چا ذات سره تړلي شیونه دا نه دي. بالکل دا د هر چا دي. صحیح. نیکم خان صاحب تاسو به چیرې داسې کتاب یا خیال راغلی ده یا مو چېرته کتاب سته ده یا چې داسې پروګرام و د کتاب کا کتاب چې داسې ده چې ما لوستې شاعري ده، ما ډېریانې تقریبا نیمه ډېریانې او زه بیا پوره ډېریانې ګلوکارانو ضرورې پېښور رسېده شاعرانو ته ګلوکارانو ته ورکړي دي اخیستي دي نه. او کتابي پروګرام ما داسې نسته ده ځکه چې زه خپله شاعري نه میندوې. خپله شاعري زه نه میندوم، لوستې شاعري ده زه ګرځو په نه یې میندوم. بعضې کسان داسې چې هغه وایي چې موږ ډېر ټولوو خو اوس چېرته بیا کېږي ځکه چې صحیح. نیکم خان صاحب تاسو د پیشې لحاظ سره کومه پیشه کړې چې اورېدونکو ته او کتونکو ته دا پته ولګي؟ جی بس خو زه خو تقریبا 18 سال عمر ما جی زه په پولیس کې بھرتی شوم. اچھا. بیا سپۍ ولونه او داسې ورو ورو د شاعري په وجه باندې زه اخېدنه چې سب انسپکټري ده پوسټ ته زه ورسېدنه. صحیح. اوس مې ریټایرمنټ شوی ده. صحیح. ځکه چې هلته به ما دا خاکې جوړولې په هغه چې به تقریبا پولیس ویک واچوله به هغو بیا به ما خاکې مکې جوړولې. صحیح. دغه فن سره د شوق دې سره ما شوق ځکه و چې هغه دا به ما جوړولې دا شاعري سره تعلق لري. صحیح. خاکا ډراما دا چې کوم دي دا شاعري سره تعلق لري چې څوک شاعري هسې سړی عام سړی دا شی نشي جوړولی. صحیح. نیکم خان صاحب د کتاب حواله سره خبرې اوسې، تاسو حالات زندگی حواله سره خبرې اوسې، موسیقي ته تاسو د موسیقي شاعري ډیره زیاته کړې ده، نو موسیقي چې تا ته کوم ګلوکار ډیر خوند او ډیره مزه درکړې د هغه اواز د هغه انداز؟ ما ته چې نصرالله مروت ډیره مزه راکړې ده، ډیره وړوکوالي نه ویده سره بس ما داسې هغه و چې تقریبا ورې 35 سال کېږي چې د سره ما تعلقات په غزل او په لوبې باندې طرزونه دون به مو جوړوو، لګیا به ورسره تقریبا چې ما به وخت ویندو بیا به ده سره وم چې ده به وخت ویندو بیا به ما سره. نو تاسو دو ډېر سمون سره خورا ډېره مینه مو ورسره ځکه چې ما په هغه غزلو باندې په لوبو باندې په ما ټکو باندې دا یې پوهېده ډېر مغزدار. صحیح. نیکم خان صاحب دا اوس موجوده شاعران چې دي هغو ته څه داسې میسیج ورکوي، داسې څه پیغام ورکوي چې دوی څه کوي چې ښه شاعران دوی نه جوړ شي؟ ښه شاعران به جي دوی نه الله پاک جوړ کړي، خو که دو شعر شاعري ته خیال څه چې شعر شاعري ته دو خیال شي چې دو داسې هغه نه کوي چې دو لکه بحر ته خیال کوي، هغه ته خیال کوي، ټکو ته خیال کوي، ځکه چې دا شاعري او داسې هغه ده چې پاس محل ته خېځې په پوړۍ باندې بیا ټوپونه نسې پېچولی، بیا که هغه نه تر پرې وځي چې بیا که په شلانو باندې نه راځې که نه کوزېږې بیا دې څټ ماتېږي. دا دغسې حساب ده چې دو ته زه دا خواست کوم چې تاسو شاعري چې کوو خامخا چا سره هغه په باندې کوو چې اصلاح کوو شاید چې تا ته کوم ښه شاعر ښکارېږي یو سره دا شاعر اصلاح کوه خپله مخه یې داسې هغه ته مه باسه چې ته ریکارډ کړي چې کومه ده بیا تا شاعري باندې اثر پرېوځي. بالکل. خلکو ته هغه ښکاري. کوم ګلوکار داسې دی چې تا وله شاعري ډېره ویلې وي او تا ته هغه ډېره در پسند وي چې فلانی ګلوکار دی ما شاعري ډېره ویلې ده او ډېر په ښکلي انداز یې ویلې ده؟ شاعري خو جي ما شاعري چې کومه ویله شوې ده تقریبا د امساز ویلې ده، خدای دې وبخښي، او رسول بادشاه ویلې ده، ډېره شاعري مې ویلې ده، الله دې وبخښي، نازي اقبال ویلې ده، شاعري مې وخت کړې ده، وږمې ویلې ده کړې مې شاعري مې ریکارډ کړې ده، هغه کړي دي داسې په زه څوک ته وښیم خو هغه چا شاعر چې کوم دی هغه ګلوکار چې کوم دی د ما نصرالله ملګرو پښتو اپ چینل سبسکرایب کړو
او دینا بعدا د بیل بټن ووایو چې موږ نوې ویډیو ستاسو ته تر ورسیږي.